وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده سورة البقرة اتاویا نمبر آیت ته رسیدلیو او خبرم د یهودو بارکی روانه وه. الله د یهودو ډلې ذکر کولی. یو ډله د هغوی د مولیانو وه او دویمه ډله پسې بیا د منافقانو ده. په یهودو کې منافقان ومو، نو بله ډله د هغوی عوام خلک چې کم دي چې هغوی ته امیون ویلی کېږي، انپړ. هغوی خو د سره په تورات باندې پوهه نه دي، بس دغه د دروغو ارزوګانې دي او په دروغو پسې روان دي. وانهم الا یظنون، الله دوی په ګمانونو کې پراته دي، نه دي دوی مګر ګمان کوي، او ګمان حق خو نه دی او نه ګمان د حق مقابله کولی شي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی هغه ډله ذکر کوي چې د عوام په دې ګمراهۍ کې اچولي دي. او عوام په ګمراهۍ کې څوک ورچي؟ مولیان، مشران. دا یاد کوي خلق چې ګمراه کېږي نو دا د دوه قسم مشرانو د لاس، یا دینی مشرانی یا دنیوي مشران. چې کله دنیوي مشران ګډوډي نو د هغوی کشران هم بیا ګډوډي، او چې کله دینی مشران مولیان علما ګډوډ شي نو بیا عوام هم ګډوډي. اوس الله هغه خلک ذکر کوي چې دوی به دې ګمراهۍ کې وراچولي دي او هغه د دوی مولیان دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بس تبعید دا کسانو دا پاره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو. دا اوس هغه تحریف ته دي، د تحریف لفظي ویلی شي، یعنی لیکل کوي په خپلو لاسونو. لیکل خو دا خلق کوي، خو په بدن کې لیکلو دپاره لاسونه استعمالیږي، ځکه لاسونه ذکر شو. ویل، د ویل په باره کې بیا د علماو مختلف اقوال دي. مشهور دا دی چې ویل الهلاک والدمار ته ویل کېږي، تباهي ته ویل کېږي. او بعض علما ویلي چې دا ویل دا وادن فی جهنم، دا په جهنم کې یو وادي ده، یو کنده ده. چا ویلی دی الویل سخت عذاب ته ویل کېږي، چا ویلی دی شر ته ویل کېږي، چا ویلی دی غم ته ویل کېږي. هو د دغې تباهۍ په خوا او شا کې تاویږي راتاویږي، که ته عذاب والی، که ته غم والی، که ته جهنم کې کنده وی، که ته سخت عذاب دی. خو هلاکت ته د هغه چا دپاره، د عربو عادت ته دا ټکي استعمالی دي. نو تباهي د هغه چا دپاره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو. که صرف کتاب لیکل وی عام، نو د عام کتاب ته نه دی مراد، دوی د الله په کتاب کې ګوتې وایي، یعنی مسله د دین سره تعلق ساتي، دوی د الله په کتاب کې تحریفات کوي. بل جرم دا دی، ثم يقولون هذا من عند الله، بیا وی دا د طرف د الله ندی، یعنی څه چې دوی لیکلي دي دا د الله د طرف نه راغلي، دا دوی د عوامو ته وایي. او ځکه هغه عوامي په پالتو ګمانونو او په دروغو پسې روان دي او په ارزوګانو پسې، ځکه چې مشران صاحبان هغه دا دي او هغوی ورته په خپلو لاسونو باندې لیکل کوي، د الله په کتاب کې ورننه باسي
او بیا ورته وایي هذا من عند الله، دا د چا له طرف نه دي؟ د الله له طرف نه دي. دا کار کوي ولې؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، د دې دپاره چې واخلي په هغې پیسې لګي. مخکې د یهودو د مولیانو دا صفت بیان شوی څو ایته مخکې چې هغوی کې دا کار و چې د دنیا د پیسو دپاره او دنیا د لالچ دپاره به هغوی په دین کې ګوتې وهلې را وهلې. او داسې ګمراه مولیان په دې امت کې هم شتي چې هغوی د دنیا دپاره د خلکو د لحاظ ساتلو دپاره د الله په دین کې تبدیلیانې کوي. قرآن او حدیث تا وایي را تا وایي. نو ثمنا قلیلا مطلب څه دی؟ ټوله دنیا هم لږه ده. اوس سوال دا دی چې الله ولې دې ته لږه ووایي حالانکې ښه ډېره ده دنیا، لږه خو نه ده، دوی ښه مالونه پکې ګټلي. نو جواب دا دی چې لږه یې ورته په دې ووایي ځکه چې دا فاني ده، او فاني شی که هر څومره ډېر شي خو دا لږ دی. ځکه مه دوکه کېږه په دې یو څو روپو باندې د جیب کې چې سره پرتې دي، لکه ته په کروړه هم ځان سره کېږي خو دا لږې دي. بله دا چې لږې ورته په دې ووایي ځکه چې بې برکته دي، حرام دي، او حرام که ډېر هم زیات شي خو دا لږ دي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات، الله ختمی سود لره او ډیری صدقات لره. دلته مطلب برکت، په حلال مال کې برکتی، په حرام کې برکت نه وي. نو ځکه ورته الله لږ ووایي. او لږه ده د آخرت په مقابله کې. که ته ټوله دنیا راوالې او د دې دنیا په شان یو زر چنده پسې نور کې که نه، نو دا د آخرت په مقابله کې لږه ده. فویل لهم مما كتبت ایدیهم، بس تبعی د دوی لره د وجې د هغې نه چې لیکلي دي لاسونو د دویږي. دوی معنی دا ده، یو معنی دا ده چې دوی دپاره هلاکت دی د دغه څه د لاسه دوی چې لیکلي دي، یا دوی به تباه کېږي د دې د لاسه. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی دا آیت نازل شوی دی د مشرکانو او اهل کتابو مبارک. او بعض علما وی چې دا عرب نو په مدینه کې چې کوم اوسېدو، مدینه کې څوک وو؟ اوس او خزرج، دا مشرکانو. یهود اهل کتابو دوی سره کتابو، نو هغه دا مشرکان نه وو پوهه، دا خو علم والا خلک و پوهه ورسره وه. نو دوی به دا کارونه کول، دا کتابونه به یې لیکل د خپل د طرف نه، او په دې به یې د عرب او د خپل عوام دا به یې دوکه کول چې دا جي د الله د طرف نه دي، د دې دپاره چې په دې باندې پیسې واخلي. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما یو پیر وی اے مسلمانانو تاسو څنګه د اهل کتابونه تپوسونه کوئ د مسلو مبارک، او ستاسو په نبي باندې چې کوم کتاب راغلی دی هغه خو تر و تازه دی، لا وخت پې نه دی تېر شوی. وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروا. او الله تاسو ته نه دی ویلي په دې کتاب کې چې اهل کتاب و په خپلو کتابونو کې تحریفات کړي دي. وکتبوا بأیدیهم الکتب، الکتاب، او په خپلو لاسونو باندې پکې لیکل کړي دي. نو څنګه تاسو هغوی ته واپس کېږي؟ ځکه داسې څوک نشي ویلی چې د تورات یا آسماني کتابونو نسخو کې یو مکمل داسې نسخه شتي چې هغه به د الف نه د یا پورې ټوله برابري. ها بعض علما وایي چې کیدی شي یو نسخه برابري، خو نسخې خو ډېرې دي، خو د هغې پته نه لګي، ځکه چې هلته دوی پکې ګوتې ډېرې وهلې دي. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت دوی لرا دا غي نه چې دوی کم کسب کوي، یعنی څه چې ګټي. نو ګوره دا ویل ټکی د آیت کې څو پیرې راغی؟ 3 پیرې.
هلاکت تے هلاکت تے هلاکت تے. نو د دوی کارونه هم دا دي. ګوره یو د خپل طرف نه لیکل کول، دویم د هغې نسبت الله ته کول، دریم په هغې باندې دنیا اخیسته. جرمونه یې دا دي. نو ځکه ویل ټکی دا په دې ځای کې څو پیرې استعمال شو؟ 3 پیرې. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت ته دوی لره د هغه څه نه چې دوی یې ګټي. د دغه مال د لاسه به دوی تباه کېږي او دغه مال به یې تباه کوي. اوس الله مثال پیش کوي. مخکې ووایي چې د دوی عوام په څه پسې روان دي؟ ارزوګانو پسې او په دروغو پسې. نو یو دروغ یې دا دي، وقالوا ووایي دوی لن تمسنا النار، هیڅ چرې نه به رارسي موږ ته اور، الا ایاما معدوده، مگر یو څو ورځې شمارلی شوي. موږ به اور ته نه ځو، یو څو ورځو دپاره به ځو. دا اوس وګوره د هغوی هغه د دروغو هغه ارزو ده او دروغ دي چې دوی پسې روان دي. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، موږ ته به اور د یو څو ورځو دپاره رارسي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی یهودو به دا خبره کوله چې د دې دنیا ژوند 2000 کاله دی، د دې دنیا ژوند 2000 کاله دی، او الله به موږ له عذاب راکوي د هرو 1000 کلونو په بدله کې یوه ورځ. نو انما هي 7 ایام، دا څو ورځې شوې؟ 7 ورځې. نو موږ به 7 ورځو دپاره جهنم ته ځو، بیا به ترې راوځو. بل یو مشهور اثر او روایت دی کې دی چې دوی وایي چې موږ به 40 ورځو له ځو. صرف په موږ 40 ورځې په جهنم کې وو، بیا به ترې راوځو. دا 40 ورځو له ولې ځي؟ وایي دا زموږ د هغه مشرانو نه چې کومې کوتاهیانې شوي دي، دا به د هغې په بدله کې موږ ځو. او سم د ځوان زامنو داسې خبرې به یې کولې، دعوې. وقالوا رابشي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، جنت ته به نه ننوځي مګر یا یهودی یا نصرانی. دوی به یهودی، نصرانیان به نصرانی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، موږ د الله خاص خلک یو، موږ د الله زامن او دوستان یو. دا د دوی هغه د دروغو ارزوګانې دي. او په ارزوګانو باندې خو کار نه کېږي چې یو سړی وایي چې یاره زه به امیدونه ساتم او کار به روان. رب العالمین په دې باندې قرآن په نورو ځایونو کې هم رد کړی دی چې په دې کار نه کېږي او نه د انسان له فایده ورکوي. لیس بامانیکم، دا خبره د ارمانونو صرف نه ده، د ارزوګانو نه ده، عمل په کار دی. زمونږ په دې امت کې هم بعض دغه دي چې ستې ډډې لګولي دي. زما پلار وی مفتي و، بس پرېوځه، پلار دې مفتي و، هغه به تا هم جنت ته بوځي او دغه خاندان به دله ټول بوځي. په یو بچي باندې وی سبق ووایه، بیا یو روایت پیش کوي چې هغه سندن نه دی ثابت. وی هر قاری به ځان سره 10 کسان د خپلو 10 یادې که نه 10 کسان به جنت ته بوځي خپلوان. دا روایت سندن کمزوری او موږ جدا کړي او موږ دغه کړي قیسې بس زموږ مشرانو به کول که نه. نو که مشرانو اول پته نه لري کړي یې که نه دي کړي، خو زه کړي دي او هغوی خپل عمل دی. را به شي دې صورت کې تلک امت قد خلت، دغه یو ډله ده تېره شوې ده. او عرب وی لیس الفتى من یقول کان ابي، ان الفتى من یقول ها انا ذا. ځوان هغه ځوان نه دی چې د پلار نیکه قیسې کوي، ځوان هغه دی چې وایي زه دې سیمه. پلار نیکه قیسو ته ځوانان نه پرېوځي. او زموږ پلار نو سخت میلمه دوست سړی و، پته ته د هغه کیسه پرې تس ور اوبو کې. زمونږ نیکه دی الله وبخښي، هغه به تهجد هم کول هغه ځان له کول که ښه سړی والله دې وبخښي، خو ته څه کې
نو پارمانونو پارزوګانو په قیسو په تشو امیدونو کار نه کیږي. امید به ساتو د الله نه. ما مخکې خبره کړې، خو عمل به کې، کوشش به کې. حدیث کې داسې راځي، امام احمد امام بخاری راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه وی چې کله خیبر فتح شو نو رسول صلی الله علیه وسلم ته یو ګډ ورکړی شو د یهودو له طرف نه، پای کې ورته زهر اچولي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وی اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا، دلته چې څومره یهود دي راجمع کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی ستاسو پلار څوک دی؟ هغه ته فلان وی کذبتم، دروغ مو، بل ابوکم فلان، ستاسو پلار پلانې دی. هغه ته رښتیا دي وی، هغوی ومنله چې راولنۍ خبره زموږ څه وه، دروغ وه. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وی که زه تاسو نه تپوسونه وکړم د یو څو خبرو په باره کې رښتیا به وایي؟ هغوی یو نعم یا ابوالقاسم، موږ به ښه رښتیا وایو. او که موږ درته دروغ ووایو نو ته به موږ داسې وپېژنې لکه د پلار په باره کې چې تا زموږ دروغ وپېژندو. دا اوس وګوره، بدبختۍ ته ښه پوره علم دی د دوی سره، خو چې کله سړی زد او عناد او حسد روالي نو د کم ځای نه کم ځای ته ورسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي جهنمیان څوک دي؟ وی موږ به پکې یو نکونو فیها یسیرا، موږ به پکې یو خو یو څو ورځو له به ورځو، بیا به پکې تاسو رانه پاتې شئ او موږ به ترې واوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اخسئوا، کورې شئ، والله لا نخلفکم فیها ابدا، په الله مې دې قسم وي چې تاسو به شاته په جهنم کې موږ پاتې کېدونکي نه یو. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه درنه سوال کوم، جواب به رښتیا راکوي، هل جعلتم في هذه الشاة سما، په دې ګډ کې تاسو زهر اچولي وو که نه وو؟ هغوی وایي نو فما حملکم على ذلك، نو په دې کې م زهر ولې ور اچول؟ وی موږ وی که ته موږ ته معلومولې که ته دروغجن یې یو خو الله به موږ تا نه دمه کړي، او که ته رښتینی یې نو دا تا له نقصان نصیب نه درکوي. او ګوره په خپلو سترګو ولیدو چې څه دی، رښتینی دی، بیا یې ایمان نه یې راوړی. حسد دا د زړونو نه وباسئ ښه، بغض تکبر دوی تباه کړي دې خبرو دي، بغض حسد تکبر. تکبر چې ولې عربو کې پیغمبر، عربش انشاءالله نن درس کې راځي، ولې عربو کې پیغمبر، ولې دې مسلمانانو ته دومره عزت او موږ ته نه، او دا ټول خبرې د حسد دي، او دا حسد سړی د دیندارۍ نه شاته پاتې کوي. عوام پرېږده، په دې مولیانو کې هم داسې به ورته پکې میلاو شي چې هغوی حسد، او حسد د الله په دین کې، نو دا ډېره خطرناکه بیماري د انسان د حق نه لرې کوي. الله دې ته موږ ساتي. قل اتخذتم عند الله عهدا، ته ورته ووایه تاسو نیولی دی د الله سره لوز. د الله خو صفا خبرې، که الله د سره څه لوز کړی په آسماني کتابونو کې چې تاسو به جنت ته یو څو ورځو، جهنم ته یو څو ورځو دپاره ځي، بیا به جنت ته ځي، خو موږ ته به وښایي که دلیل راوړئ، ځکه چې دین کو خو دلیل چلیږي. قل هاتوا برهانکم فلن یخلف الله عهدا، نو بیا خو هیڅ چرې خلاف نه کوي الله د خپل لوز نه. که لوز الله کړی نو بیا خو خبره صحیح ده، ولې؟ ځکه چې الله د لوز خلاف ورزي نه کوي، خو خبره داسې نه ده. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، بلکې تاسو وایي په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ، دلیل پرې سر نشته، علم پرې سر نشته، دروغ وایي. ام دلته راوړه، ام تقولون، او دا ام چې دی دا په معنی د بل سره په عربۍ کې راځي، موږ چې ورته بل کې وایو، نو دلته ام په معنی د بل دی. ام تقولون دلته د ترجمه نه چې کنه تاسو هغه څه وایي، نه، ام تقولون بلکې تاسو وایي هغه څه په الله باندې چې تاسو سره علم نشته. اوس رب العالمین د خبرې وضاحت کوي
چې دا دوی چې کومه خبره وکړه او ارمانونه کوي نو په دې کار نه کیږي. بلا بلکې من کسب سیئه چې وکړه ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر کړو دلره ګناه ده فاولئک اصحاب النار نو هم دا کسان اور والدي هم فيها خالدون دوی به پاغي کې همیشئ. خبر د ارمانونو نه ده، ګناهګار ته به د ګناه انجام رسی. بلا من کسب سیئه، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی د سیئه نه مراد شرک دی، یعنی چا چې شرک وکړو واحاطت به خطیئته او راګیر کړو دی ګناه دا شرکی چې کړی د کوم وخته پورې د مرګ پورې دی جهنمی دی همیشه د پاره به بکی. ځکه که موږ داسې ووایو چې عامه ګناه ده نو په عامه ګناه چې یو موحد مړ شي د همیشه د پاره خو جهنم ته نه ځي که نه، څه وخت د پاره به ځي او بیا به د جهنم نه روځي. ځکه امام حسن بصری رحمه الله به وي واحاطت به خطیئته احاط به شرکه، شرک راګیر کو نو پاک شرک باندې مړ شو، نو چې څوک هم په شرک باندې مړ شي د همیشه د پاره جهنمی دی والعیاذ بالله. او دې کې یو دا فایده هم پرته ده چې د ګناهونو نه یره پکار ده. دا ګناهونه چې په سړي راجمع شي او راګیرې کې تباه کوي. واحاطت به ګناهونه ته ګیره واچوله، دې ګناهونو راګیر کو تباه و برباد شو. او ځکه حدیث کې راځي امام احمد راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب، ځان ساتئ د هغه ګناهونو چې خلک سپک ګڼي. مړه دا خو وړه خبره ده، هېڅ خبره نه ده. فإنهن یجتمعن علی الرجل حتی یهلکنه، دا ګناهونه راجمع شي تر دې چې سړی تباه کړي. دا ګناهونه سړی تباه کوي، دا چې سړي ته څه ښکاري؟ واړه ښکاري. او ځکه دا یاده کوي زړه ته یې کوزه کوي. دې ته چېرته هم مه ګورئ چې دا ګناه وړه ده او که غټه ده، ګوره دې ته چې د څومره لوی رب نافرماني کوي. یعنې یو سړی دا وړه تا ته خو دا ګناه وړه ښکاري، خو ته دې چا منع کړی؟ الله ته منع کړی. نو د الله نافرماني کوي، ته سوچ وکړه دا عظیم رب نافرماني ته کوي. او رسول صلی الله علیه وسلم د دې یو مثال هم یو روایت کې بیان کړی، لکه یو قوم یو ځای ته ورشي، په سفر باندې روان یو ځای کې کوشي، نو بیا دوی د اور لګولو دپاره کسان ولیږي، نو هر یو لرګی راوړي تر دې چې غټ پڼ د لرګو ته جوړ شي، بیا اور ولګوي. نو څنګه چې دا وړوکی لرګی راجمع شو د هغې نه یو غټ پڼ جوړ شو، غټ ګېډۍ ته جوړ شو. نو دغه شان دا ګناهونه راجمع کېږي. ته خو ته واړه وې او ته خو یې وړې خبرې دي، زه خیر دی، یو ورځ به دې تباه کړي. او په دې مه دوکه کېږئ چې د اوسه پورې ته الله څه نه دي ویلي، دا جمع کېږي او یو ورځ به دې پکې راګیر کړي. د هغې نه به د الله وایي دا خو د کافرانو حال شو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک. مخکې وضاحت شوی چې ایمان او عمل صالح څه ته وایي. اولئک اصحاب الجنه، هم دغه کسان جنتیان دي، هم فیها خالدون، دوی به په هغې کې همیشئ. رد دغوی دغه ارمانونو وشو، لکه څنګه چې الله سورة النساء کوي لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب. خبره د ارمانونو نه ده، خبره د څه ده؟ من یعمل سوءا یجزه به،
چا چې بد عمل کو بدله به ورته میلاویږي. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه. او چا چې نیک عمل وکړه به چېرته ځي؟ به جنت ته ځي. په دې کار نه کېږي چې ته تشې قصو ته پروت یې او ارمانونو ته یې ډډه لګولې ده. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د یهودو بله نافرماني ذکر کوي. د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د یهودو بله نافرماني ذکر کوي، ځکه چې بعض شوم د دوی روان دي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، او کله چې موږ اخیستې وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه، لا تعبدون الا الله، چې بندگی به نه کوئ مګر د یو الله. الله د دوی نه لوزونه اخیستي وو. دا یې ته په څه کې اخیستي وو؟ لوزونه یې ته په تورات کې اخیستي وو. نو تورات کې څنګه لوز اخیستی شوی؟ تاسو سره الله سره لوز اخیستی؟ نو قرآن کې څنګه لوز تا نه علي؟ زه د کتاب خبره نه، په قرآن باندې زموږ ایمان دی. دی جواب دی. تا پې ایمان راوړی چې دا خبرې د الله دي، زه منم چې څه راته ویلي دي د کولو هغه به کوم، چې د څه نه منع کړی زه به منع کېږم. دې ته لوز وایي. دا تاسو هم د الله سره لوزونه کړي دي. ګورئ نو د هغوی نه الله لوز اخیسته لا تعبدون الا الله. اولنی لوز هغه د توحید په باره کې دی، بلکې دا مخلوق الله پیدا کړی دی دپاره دی. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سورة الانبیاء کی دی. هر کله چې الله وي موږ یو رسول لېږلی دی، نو موږ ته دا وحي کړې ده چې نشتی د عبادت حقدار مگر الله وي یو زه، نو زما بندگی کوو. نو اولنی حق چې په موږ باندې دی او عظیم حق چې په موږ باندې دی هغه توحید د الله دی، خالص د الله بندگی کول او د الله سره به څه شی دا نه شریک کړي. دا اولنی حق دی. او د توحید نه اخوا ته نشي تللی چې یاره زه توحید پرېږدم او ډایرکټ بل عمل ته وړم. د دې توحید نه علاوه چې دنیا کې څومره نیک اعمال دي دا ټول وکړې که نه او توحید د پکې نه وي نو تا له هېڅ فایده نه درکوي. دا خبره یاده کوي. ورې نو د هغوی نه دا لوز اخیستی شوی چې لا تعبدون الا الله، بندگی به نه کوئ مګر د یو الله. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره به احسان کوئ. په الله پسې د الله په حق پسې بیا لوی حق چې دی په مخلوقینو کې هغه د مور او پلار دی. د مور پلار لوی حق دی ځکه الله په قرآن کې د خپل حق سره یو ځای ذکر کوي. لو دلته وګوره لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان ان اشكر لي ولوالديك. زما شکر ادا کوه، د مور پلار شکر ادا کوه. او حدیث کې راځي په صحیحینو کې د صحیح بخاری سے مسلم کې عبدالله بن مسعود د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ای العمل افضل، په اعمالو کې غوره عمل کوم دی؟ وی الصلاة علی وقتها، په خپل وخت باندې مونځ کول. ثم ای بیا کوم یو غوره دی؟ وی بر الوالدین، مور پلار سره ښه کول. او یو حدیث کې داسې راځي امام مسلم راوړی، یو کس راغی وی یا رسول الله د چا سره ښه وکړم او څوک د دې ډېر حقدار دی چې زه ورسره ښه وکړم؟ وی امک، د مور سره دې ښه کوه. وی بیا وی امک، وی بیا امک، بیا اباک، بیا دې پلار، ثم ادناک ادناک، بیا پسې چې هغه پې څوک نږدې دی، بیا چې هغه پې څوک نږدې دی، بیا په دې طریقې سره ځه. دینداري د هغه وخته پورې نه پوره کېږي چې څو پورې دې د مور پلار سره ښه نه یې کړي. او تعجب به په هغه دینداره باندې وکړي چې دعوه د دیندارۍ کوي او د مور پلار سره کردار هغه داسې چې سړی ورته حیران شي.
عجیبه دینداری ده. د مور پلار سره احسان نشته او دی دیندار. وبالوالدین احسانا، احسان ښېګړې ته وایي، دنیوي ښېګړه اخروي ښېګړه. اخروي دینی ښېګړه دا ده چې ته د هغوی په دین کې خیرخواهي وکړې، صرف په دې کار نه کېږي چې ته ورته د میاشت په اخره کې یو 500 روپاټۍ لګي. ته دا معلومات هم وکړه چې ستا دا پلار ستا دا مور دوی په دې دین پوهه دي او که نه دي پوهه. عقیده یې څه ده؟ داسې نه اکثر مشران هغه پخوانۍ قصې ذهن کې پرتې چې یاره عقیده ګډوډه خو نه ده، الله دې نه کړي داسې نه مړه شي او جهنم ته لاړ شي. مونځ ته وګوره چې مونځ یې څنګه دی، نور د دین مسلې دي اهم یې هغه ورته وښایه. دا ښېګړه د مور پلار سره لویه چې ته دا کوشش وکړې چې الله یې د عذاب نه بچ کړي او دوی جنت ته لاړ شي. مونږ خو اول خو کمزورتیا په معاشره کې په ښېګړه کې ده او بیا ښېګړه دغې ته وایو چې 500 روپاټۍ ولېږه او بس ما غر په شا کړی د احد غر او بس غټه توره مې وواله. څه کې زه خو لېږم او به په مجلس کې او به بیټکونو کې مو وایي پلار له مې دا وکړو، مور له مې دا وکړو، هغوی له مې دا وکړو. نو بیا به ورسره دنیوي ښېګړې کې دنیوي ښېګړه کومه ښېګړه باندې چې ستا وس رسي هغه به د هغوی سره کې، د هغوی د رزق خیال ساتل، د هغوی د جوړې جامې خیال ساتل، د هغوی د دوایي، د هغوی د علاج، د هغوی خبره منل چې د شریعت خلاف نه وي، د هغوی ادب او احترام کول، د هغوی په مخ کې آواز نه اوچتول، د هغوی بې ادبي نه کول، دا ټول په ښېګړه کې دننه راځي. او څه ناشنا حالات جوړ شي چې کله یو معاشره د دین نه لرې شي نو بیا پکې داسې کېږي لکه ابدرو چې هغه یو هلک راولګېد او پلار یې مړ کړو. الله وی وبالوالدین احسانا، ښه ورسره کوئ، ښه کول خو پرېږده، هغه وله ژوند له منډه ختم کړو. دا تربیت د هغه د دې انټرنیټ نه او د معاشرې د دې اکثرو خلکو نه اخیستی دی. ځکه چې خلک چاله قبولیت ورکړي نو د هغه دا سوچ چې زما دا لار څه ده، زما دا لار صحیح ده. اوس که ته په لاره کې روان او سګرټ څکې او تا سره یو مسلمان ملو شي، دا پخوا د مسلمانانو طریقه وګورئ ښه، اوس لږو خلکو کې او تا سره یو مسلمان ملو شي او تا ته وایي وروره نه دا حرام دي. ګوره دنیا هم خپله تباه کې، آخرت هم تباه کې. یو درته ووایي بیا در سره څه وخت بعد بل ملو شو، بل درته وایي بل، اخر به ته رواج یې ځمکې له چې مړه دا درکوه ده ځان به درته مې بد ښکارېږي. داسې زه په ګناه کې اخته یم، هر سړی راته وایي پرې به دي بیا دغه ګناه مجبوره به شي، ځکه چې خواوشا خلک دې نه پرېږدي هغه ګناه کولو ته. خو چې کله یو معاشره کې تا ته هله د تعجب په نظر کتل کېږي چې کله ته دینداري کې او دا ګیره دې ډېره اوږده ده، دا پنسې دې اوچتې کړي دي او دا څه قصه ده او دا مونځ او دا درسونه او دا به یعنی معاشره ته مجبوره کوي دې ته چې دینداري پرېږده. په ګاډي کې په تیز اواز کې سندرې لګېدلي، عامه خبره ده. براینا ملکان را کوز شوي دي، په روډونو کې ګډېږي، عامه خبره ده. پروګرام دی، هغې ته خوشحالي وایي، هغې ته سیر او سیاحت وایي. نشې تماشې سګرټ څکې کېږي، چرس بنګ هیروین آیس تباهي وکړه، ښځو هم شروع وکړه. ولې؟ ځکه چې معاشره د دین نه لرې کېږي. او که چېرته موږ د ګناه نه کرکه کولی که نه نو زموږ په معاشره کې به ګناهونو پرمختګ نه وی کړی. خو ګناهونه چې زموږ په معاشره کې روان دي په تیزۍ سره نو موږ ترې کرکه نه ده کړې. او که موږ ترې کرکه کړې ده نو صرف هم د ځان دپاره کړې ده، بل مسلمان هم ترې نه دی منع کړی. دا حقایق دي او په دې کې موږ ټول لازو خفه نه شي. داسې وایي تاسو وایي چې یاره ډېر موږ یادوي، زه په تاسو ټولو کې کمزوری یم په دعوت کې، تاسو به ښه یې انشاءالله.
چې سړی بچی ته نشي ویلی چې دا کار غلط دی او دا صحیح دی، دی به نور چاته ووایي. یو سړی خپلې ښځې ته نشي ویلی، ښځې ته چې دا ستا دا کار چې دی دا غلط دی، ستا دا لباس دا غیر شرعي دی. رور ته نه وایي، خور ته نه وایي، ته څه دی بهر خلکو ته نصیحت وکړي. او بعض بهر نصیحتونه کوي او کور کې نه کوي، او بعض صرف په کور کې خبره کوي بهر خبره نه کوي. نه، ته چې کوم ځای کې غلط کار ویني په حکمت سره د وس مطابق به په هغې باندې څه کې رد به کوې. خبره مې دا کوله چې دغه هلک راپاڅېدو، پلار یې مړ کړو، دې کې د معاشرین کردار دی که نه دی؟ دی پرون او دلته یو دکان ته ورغلم درس نه بعد، هلته یو ماشوم راغی داسې 10-12 کاله عمر به و، او دا ویښتې څه په ناروا طریقو سره کټ کړي دي او پوره یو طرف ته اوږده کړي دي او داسې په دې مخې پراته وو او دا یو طرف بلکل خالي وو. هسې ما چې ورته وکتو، ما سوچ کوم دی هم که مخنیوی ونه شو نو دی د حق هلک په لار روان دی، هغه پلار یې چې مړ کړی دی، دی هم په هغه طرف روان دی. عجیبه ده، لاینده ته هم پلار ګوري خاندي، بوي ویښتې غټ شوي دي. زوی چې غلط کار وکړي سړی ورته ویل دا ځان نه یې څه ښځه جوړه کړې ده د وړوکوالي نه، ته ورته وایي چې نه بچیه، بلکې داسې ورته ووایه وایي زوی د ویښتو کې ډېر ګوتې وهل راوهل، دا په مخه منګزول او په مخه پې دا تیل میل لګول او چې دا دې خراب شو، دا هم د ښځو عادت دی، دا مه کوه. وړوکوالي نه داسې پوه کړه، د سړو خویونه ورته وښایه، دی هله چې لوی شي بیا په دغه باندې روایه. نو الله دې رحم وکړي. الله وایي ښه ورسره کوئ او یو ظالم راولګي مړي کړي. مخکې ورځې کې مې ویډیو کته د یو مشرې زنانه یو ملګري راته راولېږله، نو هغې جړل وی چې زما 3 دي که 2 زامن دي، هغوی په شریکه والې او سره د هغوی د ښځو. نو مور ده بیا هم څه دغه ګوري، وایي زه نو تاسو ووالم، تاسو خو هلکان یې، نو دې ښځو ستاسو چې دوی ولې ووالم، تاسو خو هلکان یې. بیا ولم دا مور یې دغه ګوري، ولې که هلکان شي نو مور به وایي. او دغه هلک د سره هلک نه دی، دغه سړی د سره سړی نه دی چې مور ته اواز وچتوي زه ورته سړی نه یم پرېږدله وهل. انسان حیران شي چې دا موږ به کوم طرف روان یو. بیا موږ وایو اله اوړه ګران شو، ټماټر ګران شو، بدامني ده او ډزې دي او دماکي دي او حکومت کته شو، حکومت بره شو. موږ اول خپل ګریوان ته وګورو چې موږ په کوم حالاتو کې روان یو که نه؟ موږ څه ښه یو څه؟ موږ صرف دا وایو چې په ما دې کوم وزیر اعظم چې دی د عمر بن خطاب په شاني بس، نو ته به هم بیا ځان د هغه کسانو په شان کې کوم چې د عمر بن خطاب د بچایي لاندې وو. او ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته ورځ یو کس وي چې ته راغلی فتنې شروع شوي دي د عمر او د ابوبکر رضی الله عنهما، د هغوی وخت کې دا فتنې نه وي، او ته چې راغلی دا فتنې شروع شو د خوارجو او د روافظو. اوله ناشنا جواب ورکو، و یا وخت کې فتنې په دې نه وي کله چې ابوبکر او عمر مشر نو زما په شانې کشران وو، اوس چې زه مشر یم نو ستا په شان مې کشران دي، نو فتنې به نه راځي. نو موږ بل ته ګوته اوچتو، ځان مې هېر کړی، نو د مور پلار سره ښېګړه چې څومره کولی شي، څومره چې کولی شي کوئ ورسره. وذي القربى او د خپلوانو سره، عام خپلوان ذکر کړو، والیتامى او د یتیمانانو سره چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي هغه یتیمي. او اهل لغت وی یتیم په انسانانو کې هغه چې پلار یې مړ شي، او په څاروو کې یتیم هغه چې مور یې مړه شي. ولې؟ ځکه چې مور یې ساتي. زناور او څاروي دوی کې مور د بچي ډېر خیال کوي. نو یتامه د یتیمانانو سره به ښه کوئ. اوس دلته که موږ خبره اوږده اوږدولی شو، خو هسې یعنې
ما ته دې ښکاري دا بعض خبرو د تفصیل مقام نه ده. د کوم څه تاسو شروع کوم د یتیم د کفالت فضایل او یتیم دی ته وایي یتیم سره به دا کوي، دا ځان له موضوع ده، هغې دپاره عام درسونه بیا اورئ. لکه ما بعض تفسیرونه لیدلي، بعض تفسیرونه به ډېر اوږده اوږده تفسیرونه وي، 40 جلده 10 جلده، او بعضو مفسرینو خپل تفسیر په دې طریقې سره اوږد کړی، لکه د یتیم سره احسان. نو د یتیم سره احسان موضوع کې هغه لاړ شي او 100 پاڼې پرې ولیکي، نو خبره څه شوه؟ اوږده شوه. خو هر ځای کې سړی تفصیل نشي کولی. اوس پوره قرآن دوره ده او زه تاسو ته وایو خبره وضاحت او تفصیل، او د مور پلار سره احسان دی کې چې سړی خبرې شروع کړي په پتو بریږي. نو د یتیم سره ښه کول د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډیتوب پې میلاوي. والمساکین او د مسکینانو سره چې دومره څه ورسره نه وي چې به ځان یې ولګوي، د غریبانانو سره ښه کول. ګوره احسان یو د الله سره دی. د الله سره احسان څنګه دی؟ خاص د الله عبادت کول او په ښه طریقې سره یې کول. نو ورپسې احسان د مخلوق سره به هم کړي. نو ګوره مخکې د الله خبره شو، د مخلوق کې ده. وقولوا للناس حسنا، او وایي خلکو ته ښایسته خبرې. نو ښایسته خبرې امام حسن بصري رحمه الله وایي یعنې خلکو ته د ښه کار وایي، د بد نه یې منع کوئ، او خلکو ته معافي کوئ، خلکو سره نرمي کوئ. او بعض علما وایي هر ښایسته خوی پکې راغی، یعنې د خلکو سره ښایسته خوی ساتئ. او بعض دا وایي ویقولوا للناس حسنا، خلکو ته ښایسته خبرې کوي، یعنې خلکو ته به هغه حقیقت بیانوي کوم چې تورات کې دی. دا به کوم دننه راغی؟ مخکې وایي چې ښه به ورسره کوئ، نو اوس وایي چې ښه به ورته وایي، یعنې په ژبه به هم د خلکو سره ښه کې، او باقي اندامونو باندې هم د خلکو سره ښه کې. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، او پابندی د مانځه کوئ او پابندی د مانځه کوئ او ورکوئ زکات. مخکې خبره تېره شوې. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بیا تاسو واوړېدئ د دې نه مګر لږ کسان ستاسو نه. یعنې ډېر ته ډېر اغوښتي. اغوښتل څه مطلب دی؟ نه ده، عمل پې نه دی، یعنې تش په خوله لوز دی. زموږ لوز زموږ دا کار کوو، بیا یې نه دی. الا قلیلا منکم، ښه خلک پکې وو. ګوره حق ته به حق وایه، باطل ته به باطل وایه. خبره چې څنګه دا قشان به یې کې چې ښه پکې وو، الله وایي ښه پکې وو. الا قلیلا منکم، دا نه چې د یو قوم سره دشمنۍ کې تا نه حق څه شي هغه پاتې شي. نه حق به وایې، رښتیا به وایې. وأنتم معرضون، او تاسو اعراض کوونکي یئ. اوس دلته یو سوال زړه ته راځي. الله وایي ثم تولیتم، بیا تاسو واوړېدئ. صحیح شو؟ وانتم معرضون، او تاسو اعراض کوئ. څه فرق دی دې کې او هغې کې؟ یو معنی نه شو؟ بارک الله فیک. هغه اولني کې دا وایي چې تاسو د دې لوزونو نه واوړېدئ. وانتم معرضون دا جمله اسمیه ده، د دې دپاره راوړه چې ستاسو دا حال دغه وخت کې نه، دا همیشه دی. تاسو همیشه د الله د احکاماتو نه مخ اړولی دي او هغې ته م غاړه نه دی ایښودی. او سبحان الله ګوره داسې لوزونه موږ سره هم شوي دي. سورة النساء کې الله موږ ته وایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دا خبره ګوره زموږ سره هم ده. داسې تاسو صرف د چا په سوچ کې بني اسرائیلو چې یاره بني اسرائیلو ته الله ویلو، تا ته څه ویلي؟ تا ته څه وي؟ ته دې خلاف کوه. نو داسې نه چې ته دې کې زموږ دپاره عبرت، داسې نه چې ته هم د هغوی په شان مخ واړې، ته به پې عمل کې. اوس ګوره
په شرک پسې بیا غټه ګناه راځي د خلکو وینې تویول، په شرک پسې ګناه راځي وینې تویول. په شرک کې تا ډاکه وکړه او د الله په حق دی یعنی لاس ور واچول او د الله حق ترې واخیستو بل چاله دی ورکړو، او په وینه کې یو قتل کولو کې تا د یو سړي په ژوند لاس ور واچول او هغه دې ووجو، هغه دې مړ کړو په ناحق. نو ځکه په شرک پسې قتل ذکر کوي او دا نن سبا پښتنو کې ډېر عام شوی. یاره زه کله ناکله سوچ کوم زه په دې دنیا کې به ارزانې وینه د پښتنو وي، که نه ارزانه به زمونږ کله په یو باندې مري او کله په بله باندې مري، کله په یو طریقه او کله په بله طریقه او کله یو بل وجني، وینه ارزانه شوې ده. دا لویه ګناه ده، نه دي خبر دي دا خلک. انشاءالله دې باره کې ایتونه را روان دي، هلته به تفصیل وکړو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او کله چې واغسته موږ مضبوطه وعده ستاسونه. د دې آیت په وضاحت ته د هغه وخته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې ته په پوره قصه نه یې پوه، ځکه زه تاسو ته وایم چې لفظي ترجمه صرف تا له فایده نشي درکولی. زه د اول په قصه پوه کوم، د هغې نه بعد دې آیت ته راځو. په مدینه کې اوس او خزرج اوسېدو، دا د دې مدینې خپل خلک دي او دا مشرکانو. رسول الله وسلم د راتلو نه مخکې د اسلام نه مخکې دا څه مشرکان، او دوی ته انصار بیا ویلی کېږي وروسته چې کله کومو پکې ایمان راوړی. د دوی په منځ کې به په مخه دا جنګ جګړې وي. عربو چې جاهلیت وخت کې کومې دښمنیانې کړي د حیران به شي ورته. موږ به د تاریخ ذکر کړی و، خو داسې مجبوره یو د دې وخت نه، او دلته دې ته وګورو چې یاره دا پوره 19 نیمې یعنی پوره یو کم 10 سپارې راته تقریبا پاتې دي، نو سړی بیا خبره کولی هم نشي. دوی سم جنګونه د یو بل سره کول، صرف په دې باندې چې یو کس را لګېدلی دی د بل یعنی کاڼې ویشتو د بل هغه اوښ پې لګېدلی دی، په دې باندې په سوونو کلونو یو بل وژلي دي چې تا زموږ اوښ ویشتی دی او داسې پسې بیا ځه. خو الله رحم وکړو چې اسلام راغی، دوی نه رونه جوړ شو. په دې مدینه کې 3 قبیلې د یهودو اوسېدې، بنو قینقاع، بنو نضیر او بنو قریظه. او دا یهود محتاجو چاته؟ مشرکانو ته. ولې؟ کمزوري او دا ځای اصل کې د هغو دی، د اوس او د خزرج دی، نو دوی محتاج دی هغوی ته. نو دوی څه چل وکړو؟ په هغه وخت کې به یو دا طریقه وپوښه چې دا کمزوري به د یو زورور خاندان سره ملګري کېدو، نو هله به ژوند تېرېدو، کنې ژوند تېرول به څه و؟ هغه به ګران و. او ته زورور یې، زه کمزوری، ما به ویره بس زه د ده سره شو، حلیف شو دا زموږ. هغه ته اعلان وکړو چې وروره ګورې ده ته به څه نه وایې، بس صحیح شو، زه به ستا د سوري لاندې ژوند تېرو. نو دا بنو قینقاع او بنو نضیر چې دي، دوی حلفا جوړ شو د خزرج، دوی د خزرج طرف ته شو. او بنو قریظه دا د اوس سره شو. هغه 2 خاندانونه د یهودو د یو سره شو، دا یو خاندان د دې بلې قبیلې سره شو، او د هغوی په منځ کې به جنګونه راتلو. اول ته دا شرط دی چې کومې قبیلې سره ته ملګری شوې او دوی جنګ کوو، نو ته به ورسره په جنګ کې شریک کېږي. دا نه چې صرف فایده تیالي او نور د خپه بخپه اچولې ده. په هغوی چې څوک حمله وکړي نو ته به یې جواب کې، هغوی چې چا سره جنګ کوي ته به پکې شریک کېږي. نو دوی به د یو بل سره جنګونه و. الله رب العزت دوی ته دا خبره بیان کړې وه د یهودو ته چې یو بل به نه وجنئ، یو بل به نه وجنئ، او یو بل به د خپلو کورونو نه وباسئ، او که په تاسو کې څوک قیدي شو نو دا نور به رازادوئ. دا 3 خبرې دوی ته په تورات کې شوي دي. یو بل به نه وجنئ، یو بل به د کورونو نه وباسئ، او قیدیان به راخلاصوئ. دوی خو مجبوره دي،
چې جنگ راغی دې طرف ته به کوم یهود شتي دلته به کوم یهود شتي نو دوی به یو بل وجل خلاف ورزي وکړه د الله د حکم دا سره لوز اخیستی شو لوز مات شو بیا چې به کله دغه مشرکینو حمله وکړه چې په هغه وخت کې مشرکانو د دې بل قوم په کورونو باندې او په علاقو باندې دوی به ورسره پکې وو نو چې هغه به یې وشړل یهود به ورسره هم وشړلی شو دوی به ورسره دې طرف دا به ورسره پکې وو چې کوم یو به زورور شو نو خپل یهودیان به د هغوی د کورون نه هغه به یې وشړل دریم حکم څه دی قیدیان به رازادوئ نو اوس د دې ځنه یو کس قیدي شو هغو سره د دوی ملګری د چې دې طرف ته دي مثال کې کم چې د اوس سره دي یا د خزرج سره دي د دوی یو ملګری دغه مخامخ قبیلې څه کو قیدي کو نو اوس ټول به راولګي ټول یهود پیسې به یې راجمع کولی چې اوس دا قیدي څه کو راځه علم دی اولنی دوه نه مني اخرنی مني د اخرنی هم د الله د رضا دپاره نه مني دي کې به پیسې والي مشرانو به د ځان نه ښه خلک جوړ به خو الله موږ ته ویلي تورات کې پیسې راوړئ د دوی په دې پیرانو کې او په مولیانو کې دا غټ عادت او زموږ په دې امت کې هم ډېر مولیان او پیران دقه دي بس څوک اچانک هم لیکي او څوک څه کوي څوک څه کوي ځکه پیسو ته ناست دي پیسې راوړه خبره ټوله د څه سره ده پیسو سره چې ورسره کښېنې خبره د پیسو را د عوامو نه مال وهل په څه دوکو دړکو سره په څه طریقو سره موږ یې خلاف یو الحمدلله چې عالم په ناحق کوي ورب الکعبه چې ښه په زور او شور سره ویم په ناحقه دي او چې عامي په حق کوي د عالم په مقابله کې زم د عامي په حق دي نو په دې امت کې هم داسې مولیان او پیران شتي چې هغوی څه ته کاروبار ویلی پیسو ته موږ وی له چا نه پیسې نه اخلو موږ نه اخلو خو دومره ده چې برکت ورسره ډېرېږي او دغه دا خبره به د غوږ کې ور واچوي بیا خو به ته لازم شوړه را وباسي او زموږ د دې بر صغیر د دې خلکو دغه ملکونه چې دي دا پاک او هند او افغانستان د دوی یو ذهن جوړ شوی دی چې یعنې چې پیسې د نه نی غوښتلي نو لکه دا سړی په صحیح لار نه دی لکه اوس موږ د خلکو د چیرې و د خپل مال حفاظت وکړي دا مالونه هسې مه لګوئ نه الحمدلله چا نه مالونه غواړو الحمدلله علی ذلک چا نه ګوره نه مال غواړو نه چا نه په ناروا طریقو سره مال وهو الحمدلله نو زموږ په باره کې بعض وایي دا په ناحقه دا وابیان راوتي دي وابیان راوتي څه کوي دو بس لګیا دي زموږ دینوم خراب کوي او زموږ معلوم خراب کوي او هلته ورته خامار ناست دی په مال باندې د پاسه هلته ټول معلوم وخوړو عزت یې تیم واغستو عقیدې ولم خرابه کړه او دا په حق دی زما خواله ورځ یو کس راغی مور مې مړه ده او داسې بیماره شوی و چې مونځ یې نشو کولی بېهوشه ما په دې مونځ نشتي په دې باندې مونځ نشتي هغه بېهوشۍ کې مړه شوې ده ما په دې مونځ نشتي الله تپوس نه کوي د هغه چا نه چې هغه بېهوشۍ کې پروت و بېهوشي پې الله راوستی نو دی به د قیامت پر الله ته وایي چې الله تا بېهوشه کړی و نو ما مونځ څنګه کړی وی ما ته یو مولوي صاحب وایي چې 2 لکه روپۍ دي که سره پاسه 2 لکه وي که څه کم ما نه نشته ما که پیسې ورکوې دغه مور په نوم یې ورکړه صدقه یې کړه عامه صدقه بیا وروسته راته یو ملګري ووایي هغه پیسې یې ورکړې هغه مولوي صاحب په قول مطمئن و بیا هغه راته حساب لګولی دی او ما ورته ووایي ما ګوره دا نشته او واضح او په دلیل او په عقلي خبره مې ورته هم وکړه او بیا مې ورته دا پیسې د مور په نوم ورکړه په بل څه خیر کې خو د مونځ دپاره کفارې په پیسو کې دا نشته هغه به مطمئن پې نه شو نو اوس دا یهود چې دا قیدي رازادوي ولې پیسې پکې دي لکه قیدي دپاره مثال کې رازادولو دپاره 100,000 روپۍ راجمع شو او قیدي رازاد په 15,000 شو 15,000 چېرته لاړې جیب ته لاړې دا یو کاروبار نه داسې نه چې ستاسو سوچ کې راشي چې یاره دغه یو حکم باندې خو د الله د یېرې نه عمل کوو که نه دا هم د الله د یېرې نه نه و دې کې خپلې فایدې وي دا ما تاسو ته خلاصه ذکر کړه اگر که مفسرین دې باره کې اوږدې خبرې کوي او لیکي
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې واغسته من مضبوطه وعده ستاسونا لا تسفكون دماءكم چې نه به تویوئ وینې د یو بل ولا تخرجون انفسکم او نه به وباسئ ځانونه خپل من دیارکم د کورونو خپلونه کلم دی نه به تویوئ وینې دماءکم خپلې او نه به وباسئ ځانونه د کورونو نه نو سړی وي چې یاره سړی خپل ځان چې د کور نه وباسي نو دا خبره یاده کوي چې مفسرین و علماو دا خبره ذکر کړې ده وی هر امت والا یو نفس شمارلی کیږي هر امت والا ټول یو نفس شمارلی کیږي او حدیث کی راځي کنه هغه حدیث سره ښه وضاحت کیږي مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد مؤمنان یو بل سره د مینې محبت پرشته کې دي سیدي لکه یو بدن څه یو بدن نو چې ته رالګې ما وجني نو څه کې ځان وجني او چې ما سره ظلم کې ځان سره ظلم کې او چې زما مال خوري په ناحقه نو خپل مال خوري او دی کی ګوره دنه دی خطاب کې دنه فائدم پرته لګا الله تو انفسکم خپل ځانونه یعنی دسی را تیزی بدی غیرت بګره ده چې خپل روح سره ته زیاتې کې خپل یو دین والا توجنی او د کور نه وباسي ثم اقررتم بیاتاسو اقرارکو وانتم تشهدون او تاسو گوایي بیا تاسو اقرار وکړو څنګه اقرار وکړو یعنی ومنله په تورات کې تاسو دا خبره ومنله چې او موږ به داسې کوو موږ به په دې باندې عمل کوو څنګه چې راته الله ویلي دي وانتم تشهدون او تاسو گوایي که داسې ویلی شي چې تاسو دا خو دغه وخت خلکو یهود نو دوی څنګه ګواه دي په دې پته ورته دی چې تورات کې مبارک الله فیک او یا دا چې تاسو ګواه وئ تاسو حاضر وئ معنی تاسو دا خبرې اورېدلي دي لیدلي هم دي او مشران نه راغلي دي که او تورات ورسره شتي نه شتي ورسره نو تاسو ته هم الله وایي پته ده اقرار هم کړی دی مشران هم اقرار کړی دی کشران هم کړی دی او تاسو ته ښه پته ده دې خبرې خدوی چل سی چلو کو ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه کسان یی تقتلون انفسکم چې تاسو وجنی ځانونه تاسو دغه خلک بیا تاسو دغه کسان یی چې ځانونه وجنی یعنی لوز باندې عمل ونشو وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو باسي یو ډله ستاسو نه د کورونو د هغوی د دې نه منع شوی وکنه ولا تخرجون انفسکم من دیارکم خو الله وایي تاسو بیا راولګېدئ یو ډله هم پکې وویسته کومه ډله به یې وویسته چې په کومه باندې به غالب شو بارک الله فیک چې په کومه باندې به غالب شو نو مغلوبه وې د کورونو نه وویسته تظاهرون علیهم تاسو مرسته کوئ د یو بل سره د هغوی په مقابله کې د خپل ورونو په مقابله کې د هغه چا په مقابله کې چې الله تاسو منع کړي د هغوی د وجلو نه او د هغوی د شړلو نه بالاثم والعدوان په ګناه او په ظلم کولو سره د یو بل سره مرسته په ګناه کې کوئ یعنی دا کم یهود چې اوس یو بل سره لګیا دي او په هغه یهودیانو باندې مد مقابل کې چې کم دي په هغوی باندې حمله کوي نو د یو بل سره چې دوی دا مرسته کوي په ګناه کې لګیا دي د الله نافرماني نه ده او په ظلم کې لګیا دي د هغوی سره ظلم دی که
نو دوی اوس دلته لګیا دي په ګناه کې او په ظلم کې د یو بل مرسته کوي او دا قانون یاد کوي چې په ګناه کې او په ظلم کې به چرته د چا مرسته نه کوي. الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الله وی د ګناه او د ظلم په کار کې به د یو بل مرسته نه کوي. اگر که ستا پلار ښه چې پلار درته د یو کار ووایي او هغه ناروی او ظلمي ته به د پلار مرسته نه کوي. د رور د قام د قبیلې د ژبې د ملک په ظلم کې د هیڅ چا مرسته هغه نشته کائنا من کان. مرسته د ظالم په یو طریقې سره شتي. حدیث کې راځي چې ته لاس ونیسي چې مه کوه دا مرسته ورسره کولی او دا نه چې ته ورسره ملګری شي او مظلوم باندې ظلم شروع کړي. نو یهودو دا کار دلته کړی ګوره وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ او کراشي دا خلق تاسو تقیدیان تاسو فدیه ورکوي دا غوي. اسارا دا معنی قیدیان دی او د دې یو چې دی اسیر دی او د اسارا جمع اسرا ده. نو دا جمع د جمع ده جمع د جمع ده او یو چې دی هغه اسیر دی او معنی پکې پرته د په عربي کې الحبس والامساک بندول. نو قیدي چې دی دی بندولی کېږي دی تړلی کېږي. تفادوهم دې کې دوه قرته دي یو تفادوهم بل دی تفدوهم وإن يأتوكم أسارى تفدوهم. نو تفادوهم خو معنی دقه شوه چې تاسو راولګئ یعنی تفادوهم کې لازم دو طرفی تاسو راولګئ پیسې را جمع کړئ جرمانه را جمع کړئ ولیکئ. تفدوهم څه معنی ده تشتروهم من العدو. نو تاسو راولګئ د دشمن نه واخلئ ازادي کوي. دا متواتر قرائتو کیږي او علم چې د انسان سره اینو یو ناشنا باچایی او رڼا ول الله ورکړي. د قرآن دا قرائت دا و قرائت یا لس قرائت د دې ځان له یو فن دی یو باب دی غټ تفصیلي او ځکه چې تاسو ته هم چې څومره علم زیاتیږي نو څه محسوس شي چې علم ما سره کم دی. تاسو ته خو به نه محسوس شي تاسو مخکې نه ډېر دی چې څومره علم ډېرېږي نو پته لګي چې ما سره علم هغه نشتی ما سره علم کم پرېږده کم څه شی دی نشتی ما سره علم. وهو محرم عليكم إخراجهم حال دا دی چې حرام شوي دي په تاسو باندې ویستل د هغوی. دا اوس څه خبره شوه چې جرماني را جمع کوي را زادوي الله وي په تاسو باندې خو د دوی ویستل حرام و چې دوی به د کورونو نه وباسي. نو تاسو د کورونو نه ولې ویستلي چې اوس جرماني را جمع کوئ. نو ځکه ورته الله وي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. نو آیا تاسو ایمان لرئ په بعضې کتاب او کفر کوئ په بعض برخه. بعض خبرې منو بعض نه منو. داسې چل ګوره نه به کوئ تاسو به قرآن او حدیث ادخلوا فی السلم کافه دین کې به پوره ورننوځي. دا قصه به کې نه چلیږي چې دا مسله په دې عمل کوم او دا نه په دې عمل نه کوم ځکه چې پښتانه نه کوي بعض وایي دا هم یو عذر راوتی او زمونږ خلک یې نه کوي او ګرانه ده او داسې او دغه نه. کومه خبره چې الله او د الله رسول کړې ده موږ ته رسېدلې ده په هغې به عمل کوي. دا نه چې د دین بعض برخه چې ستا د خواهشاتو سره برابر ده او تا ته اسانه ده ته پې عمل کوې او هغه بله برخه دې پرېښودې ده دا د یهودو پېښې دي. او دې ځکه وګوره که نه ویې منلې یوه خبره که منلې ده که نه ده او بل طرف ته نه ده منلې چې منلې ده په هغې کې خپله فایده وه دغه هم د دیندارۍ د لاسه نه ده منلې
دیندار د الله دین منی که پاغی کی دتا مشقتی تکلیفی راحتی خوشحالی که هر سی خودی د الله دین اغا منی او پاغی بانی عمل کئی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم بس ند بدل داغ چاچی کئی دا کارستاسونا إلا خزي في الحياة الدنيا مگر شرمندگی پجون دنیاوی کی. خزي في الحياة الدنيا دا خلق اللہ ذلیل کئی پا دی جون کی ذلیل کئی تکا چی دوی دا اللہ پا کتاب پوری ٹوغی کری دا اللہ پا دین پوری نو اللہ ام شرمئی او دی خلقو تیرا اخکارا کئی پردتی اچتی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ او پورز دا قیامت بدوی واپس کڑیشی سخت عذاب تا. دا دنیا عذاب اسے دے اگر شرمندگی دا خزیون خزی پاربئی کی دا شرمندگی تا او بے دا قیامت پورز سخت عذاب دے چاکہ دا جہنم عذاب دا اللہ ایتی منگ ساتی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او نه دی اللہ نا خبر دا عملونو نه چی تاسوی کوئی. اسی اسو مثالون پیرا که چی اللہ نه دی نا خبر یو دا چی اللہ دا دوی دا خبر رخ کارکڑ چی دا خپل فائدی دا پارا پکی دا یو حکم منی بل شاعت آیتونو کی سنشتی چی اگر پا دی خبر دلیل شی او یا مثال شی چی اگر اللہ دا دوی نا خبر نه دی د ځان نه به ایتونه جوړول الله اگر احکار کو اخو وضاحت جو خپل اسمان لیکل کو جزا الله طرف دی الله جنه دینا خبر د دوی منافقت چرالوی منگ ایمان روڑے او بیا بے پخپلو کی دا خبری کولی چی دوی تا دا خبری مکوی گنے سبالا با بید اللہ پا مخ کی سبالا با اللہ پا مخ کی تا سورا گیر کی بیا گونے اگا اللہ رخکارکو دا دوی دا دروغ و ارزوگانی ارمانونا او دا کشو اگا ارزوگانو کرا گئے یعنی دا خبری طول او دیسی بیا دیری ذکر اللہ ہوئی چی اللہ ندینا خبر دا آگا عملون نجتا سوئی کوئی. ہاں چی کل اللہ دیسی ہوئی چی اللہ ندینا خبر نو سا مطلب شو یعنی اللہ خبر دے چی کل نفی ہوشی که ندیو خبری نو دا دی پا مقابل کی چی کم صفت عالی دے و دا اللہ دا شان سے رکھا یا کب ثابتی گی دی پا ذات کی یعنی اللہ ندینا خبر نو اللہ خبر دے. اللہ نہ دے کمزور ہے اللہ زورور دے پا اللہ مرگ نہ رازی ہمیشہ جوندے دے محض اسی تش نفی نکی گرے نفی چکر دا اللہ نوشی دے صفت یرا اللہ کی دا کار نیشتی نو دا غیب مقابل کے چکم عالی اچت صفت دا اللہ دا شان سر رکھا یا کا ثابتی ہے پوشوئی بھی کہنا نو اللہ نہ دے نا خبرہ مانا چا اللہ خبردار تھی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة داغ کسان دی چی اغسطے دے جون دنیاوی پا مقابل دا آخرت کی دا طول جاکم دی دا پاروان دوی چی دا اللہ دے باز کتاب منلو تکاڑنی دیسا دلاسا دنیا دلاسا کر فلا يخفف عنهم العذاب نو کم بنکڑی شید دوین عذاب ولا هم ينصرون او نبد دوی سرم رستو کڑی شی. عذاب داده سزای داده ذلت کم زی کی دنیا کی آخرت کی
سخت عذاب او دا عذاب به د دوی نه کمیږي نه او نو سره څوک مرسته کولی شي او نو سره الله مرسته کوي. ښه اوس د دې نه بعد الله یو خبرې ته اشاره کوي. یعنی بعض علما خو دا وایي دې روان آیت کې هم یو نعمت الله ور یادوي او د دوی یو نافرمانی او یو بد صفت بیانېږي. دا خبره صحیح ده خو یو پټه خبره پکې بله ده. د تیر شوي آیتونو کې تیر شو چې دوی د الله احکامو ته غاړه ایښودې ده نه ده ایښودې. غاړه چې نه ده ایښودې نو دا د تکبر د لاسه. غاړه ولې نه ده ایښودې؟ تکبر د لاسه. اوس دې آیت کې ګورئ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یقینا من ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب. کم کتاب؟ تورات. وقفینا من بعده بالرسل او را لیږلي من وروستو د هغه نه ډېر پیغمبران. دا یاد کوي موسی علیه السلام پسې چې څومره پیغمبران بني اسرائیلو کې راغلي دي دا ټول یعنی تابع دي تبع راغلي دي. بنیادی د دوی کتاب کم یو دی؟ هغه تورات دی. بیا وروسته الله پرله پسې پیغمبران را لیږلي دي. احسان را یادوي الله خپل او نعمت را یادوي. دا خلک بغیر د پیغمبر نه نه دي پرېښودي. وخت په وخت دوی ته نصیحتونه کړي دي. وخت په وخت پیغمبران را لیږلي. نو وقفینا معنی دا دی چې اتبعنا پرله پسې پسې موږ را روان کړو تر دې چې د بني اسرائیلو د انبیاو سلسله ختمه شوه په عیسی علیه السلام باندې. نو ځکه وایي وآتینا عیسی ابن مریم البینات او من ورکړو عیسی زوی د مریم ته ښکاره دلیلونه یعنی ښکاره معجزات. دغه څه معجزه مړی به راژوندي کول چې کم به پیدایشي ړونو یا به برګیو ده به په لاس راښکو د الله به له روغ صحت ورکو. کور کې دې څه ایښودي د هغې به یې درته ووایي. د خټې نه به یې د مرغۍ شکل جوړ کړو په هغې کې به پوکې وکړو هغه به والوت او داسې نورې معجزې. الله وایي موږ هغه له معجزې ورکړو. عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم مور ته نسبت په دې کېږي ځکه چې پلار یې نشته. مور ته نسبت په دې کېږي ځکه چې پلار یې نشته. نور طریقه دا ده چې نسبت به پلار ته کېږي مور ته نه. او قیامت په ورځ به هم نسبت پلار ته کېږي. دا د بعضو دا خبره غلطه ده چې د قیامت په ورځ به نسبت مور ته کېږي. بلکې حدیثونو کې خو واضح راغلي دي فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی. قیامت په ورځ به دقه شانې. نو پلار ته نسبت کېږي مور ته نسبت نه کېږي. او دا بعضو انګریزانو ملکونو کې دا طریقه شته چې مور ته نسبت کوي. نو والعیاذ بالله هلته هغوی دا خبره هم کوي چې دا یقیني پته ده چې مور یې دا ده خو د پلار یې پته وی نه لګي. دا صحیح ده د هغوی په معاشره کې نور بچی د پلار ته ځي نسبت هغه پلار ته کېږي مور ته او ماماګانو ته دا نه کېږي. خو د ده دا نسبت چې مور ته شوی دی دا په دې چې پلار یې نه و. بعض علما او راویان داسې شتي په تاریخ کې چې د هغوی نسبت هم مور ته کېږي. د هغوی هم پلاران نه و. هغه بیا دې دپاره کېږي یو سړی په هغې مشهور شي. د بعضو علاقو کې داسې یو نیم سړی مشهور شوی یا اکثر دا مشران سړي ته آواز وکړي د پلانۍ زوی وي امور وله رایاده کړي. نو یو نیم کس مشهور شي د چا په نوم باندې د مور یا د نیا په نوم. یو خلک وایي د پلانۍ زوی. دې مطلب دا نه چې پلار یې نشته دی هم د عیسی علیه السلام په شان بغیر پلاره پیدا دی نه. هغه دی په هغې مشهور شي یو خلک یې یادوي. نور بغیر پلاره چې پیدا دی هغه څوک دی؟ بس او آدم علیه السلام عیسی علیه السلام او آدم علیه السلام. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او مضبوط کړو موږ هغه په روح پاک سره. دا خبره یاده کوي چې
اخرنی نبی او رسول د بنی اسرائیل هغه څوک دی؟ عیسی علیہ السلام. الله ولې کوم کتاب ورکړی؟ انجیل. انجیل کې هغه څه چې په تورات کې وو خو یو څو احکام پکې بدل شو. انجیل کې هغه څه چې په تورات کې وو یو څو احکام پکې بدل شوي وو. د هغې د لاسه یهودو د هغه سره حسد کړی د منلی نه دی چې وردا څنګه دا کار وشو. کمقلان دي، دا خو د الله دین دی، د الله دین دی. د الله په دین کې نسخ هم شته، یو مسله وه منسوخ یې کړه، یو مسله وه بدله یې کړه. دې کې زموږ څه کار دی؟ الله وی وایدناه بروح القدس، او موږ مرسته کړې وه د هغه په روح پاک سره. په دې کې د علماو مفسرینو اقوال دي چې دا روح القدس څوک دی. نو چا دا ویلي چې روح القدس نه مراد هغه انجیل دی، آسماني کتاب دی. خو دا واضح نه ده، ځکه چې سورة المائده کې الله وی عیسی علیہ السلام ته چې نعمتونه رایاد کا، اذ ایدتک بروح القدس، ما ستا مرسته کړې وه په روح القدس سره. بیا ورته مخکې اذ علمتک الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل، او تا ته ما تورات او انجیل ښوولي. نو که روح القدس تورات او انجیل نو بیا خو هسې تکرار وشو. خیال مې دی که نه؟ بعض وایي روح القدس نه مراد هغه الله دی، او بعض وایي چې د روح القدس نه مراد هغه جبریل علیه السلام دی، او نور به کوم اقوال دي. او واضح دا ده چې له دې نه مراد جبریل علیه السلام دی. دا د جمهور قول دی، د اکثر علماء. او په هغې دلیل دی قرآن کې او حدیث کې. قرآن کې الله وایي سورة الشعراء کې نزل به الروح الامین على قلبك، دا قرآن نازل کړی دی روح. روح نه څوک مراد دی؟ جبریل علیہ السلام، الامین چې امانتګر دی. او حدیث کې دې راځي، امام ابو داود امام ترمذی راوړی چې حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کله په شاعرۍ کې به د مشرکانو جواب کو، نو رسول صلی الله علیه وسلم به وی اللهم اید حسان بروح القدس، یا الله مرسته د حسان وکړه په روح القدس سره. مراد به څوک و؟ هغه به جبریل. ځکه چې بل روایت کې دی وضاحت راغلی، حدیثونه ګوره د یو بل وضاحت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اهجهم وجبریل معک، حسانه جواب کوه جبریل ستا ملګری دی. نو جبریل ته روح القدس ولې وایي؟ روح یعنی ژوند، او جبریل د اسمان نه هغه سره وړي چې به کې ژوند د خلکو پروت دی، هغه وحی ده. القدس پاکونکي. نو کوم روح کوم وحی چې دی راوړي په هغې سره انسانان پاکیږي او پاکوالی ورته حاصلېږي دنیا او آخرت کې. ها اوس ګوره ما تاسو ته وایي چې دوی چې د الله د احکاماتو ته غاړه نه یې ښوده، نو دا د تکبر د لاسه. افکلما جاءکم رسول، آیا بس هر کله چې به راوړو تاسو ته یو رسول، بما لا تهوى انفسکم، هغه څه چې نه به خوښوو زړونو ستاسو. یعنی یو پیغمبر دی مسله راوړه، دا صرف د موسی علیه السلام سره نه ده، رسول العام بني اسرائیلو کې چې به کم رسولم یو مسله راوړه او هغه به د دوی نفسونو او د دوی زړونو نه خوښوله، خواهشاتو سره برابر به نه وه. استکبرتم، تاسو به لویي وکړه. استکبرتو ما تاسو ته ووایي که چې دلته الله دا خبره ذکر کوي چې دا دوی چې دا غاړه نه یې ښوده، نو دا د څه د لاسه؟ د تکبر د لاسه. ها استکبرتو، ښه چې تکبر شو نو بیا به څه کېږي؟ بیا دوه کاره دي. ففریقا کذبتم، نو یوه ډله تاسو دروغجنه کړه، وفریقا تقتلون، او بله ډله تاسو وجنئ. دومره ظالمان دي. یوه ډله د پیغمبرانو دوی دروغجنه کړه، یو موږ ستاسو نه منو، تاسو دروغجن یې. بلې ډلې سره یې څه وکړو؟ قتل یې کړو. فایدې دلته یو څو واله. الله دې ځکې هغه مفعول را مخکې کو، و یو ډله تاسو دروغجنه کړه، او فعل وروسته کو. یعنی داسې ونه وي چې تاسو دروغجنه کړه یوه ډله،
نه وی یوه ډله بیا وی یوه ډله ولې دا رامخکې کړ دې دپاره چې اورېدونکي ته شوق پیدا شي د اورېدو یوه ډله نو ستا ذهن کې چې یوه ډلې سره څه چل کړی ګوره د الله داسې ښایسته کلام دی دا قسمه فایدې هر آیت کې سړی بیانولی شي خو هغه ډېر اوږد وخت غواړي نو چې کله الله ووایي ففریقا نو یوه ډله اورېدونکي شوق چې یاره اوس یې واورم چې د یوې ډلې سره څه چل کړی نو ځکه هغه مفعول را مخکې کړو بله فایده وی یو ډله تاسو دروغجنه ګڼئ او بله ډله وجنئ دروغ یې د وجلو نه مخکې ذکر کړو ځکه چې وجني اله چې کله ورته دروغجن ووایي خیال مې دی که نه ښه بیا یې داسې ونه وي چې یوه ډله تاسو دروغجنه کړه او یوه ډله تاسو ووجله ماضي ونه وي یو ډله تاسو دروغجنه کړه ښه پوښام دروغجنه کړې ده وفریقا تقتلون او بله ډله تاسو وجنئ ځکه چې تقتلون مضارع دی حال دی اشاره ده دې ته چې دوی ګوره اوس هم دا مرض پکې شتي او دلیل پیدا و چې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش یې کړی دی خیال مې دی نو ځکه ماضي ونه وي چې تاسو یو ډله ووجله قصه ختمه نه ده قصه لا پاتې ده نو یو ډله تاسو وجنئ یعنی دا مرض اوس هم تاسو کې شتي ښه تکبر یې وکړو نو د تکبر تفسیر وشو تکبر تفسیر دا و چې یو ډله یې دروغجنه کړه او بله ډله ووجله بل کار یې دا وکړو وقالوا قلوبنا غلف او وی بدوی زړونه زمونږ د علم نه ډک دي وقالوا قلوبنا غلف دا تکبر دی ښه تکبر سړی د علم نه بندوي او چې څو پورې د عجزي نه یې کړي د هغه وخته پورې د الله دین نشي زده کولی دا زنګنان به ماتې وخت به ورکې ځان به کمزوری ګڼي هله به د الله په دین پوهېږي ښه وقالوا قلوبنا غلف د دې دوه ترجمې دي او وی به دوی یا ویلي دوی زړونه زمونږ د علم نه ډک دي او یا او وی به دوی زړونه زمونږ په پرده کې دي غلف عبدالله بن عباس وی اکیننا ای لا تفقه زمونږ زړونه په پرده کې دي ستا په خبرو موږ د پیغمبرانو په خبرو وی نه پوهېږو او ځکه امام مجاهد رحمه الله وی وقالوا قلوبنا غلف معنی علیها غشاوه په هغې پردې راغلي داسې بدتمیزه خبره یې وکړه علیها طابع یو معنی ده په دې باندې مهر دی موږ نه پوهېږو په دې خبرو وقالوا قلوبنا بل ځای کې دي که نه وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه زمونږ پیغمبر ته هم ویلي صلی الله علیه وسلم مشرکان ورته ویلو وایي ته چې کومې خبرې کوې نو زمونږ زړونه په پرده کې دي موږ په دغې نه پوهېږو دقه شان خبره بني اسرائیل هم کړې دویمه معنی دا ده عبدالله بن عباس وایي غلف کې بله معنی دا ده يقولون قلوبنا مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره زمون زړونه د علم نه ډک دي موږ د محمد صلی الله علیه وسلم علم ته ضرورت نه لرو او یو معنی دا ده وقالوا قلوبنا غلف معنی اوعیة للعلم زمونږ زړونه د علم لوښي دي علم پکې پروت دی علم ډک دی موږ څه ضرورت دی چې د بل چا خبره اورو الله وی داسې نه ده بل لعنهم الله بکفرهم نه بلکې لعنت کړی دی الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی اصل خبره ده دا زړونه چې د دوی حق نه قبلوي دا د علم نه دي ډک څه چل دی الله پې لعنت کړی ده او لعنت وایي الطرد والابعاد عن رحمة الله د الله د رحمت نه شړل دا الله شړلی دي په بل ځای کې هم الله دا خبره کړې ده بل طبع الله علیها بکفرهم الله د دوی په دې زړونو باندې مهر والی د کفر د لاسه او دوی څه وایي زموږ زړونه څه دي د علم نه ډک دي هېڅ د علم نه دي ډک دا خو الله په پرده کې کړي دي الله پې مهرونه والي دي فقلیلا ما یؤمنون بس ډېر لږ دوی ایمان راوړي یا ایمان لري دلته دوه خبرې دي ها فقلیلا ما یؤمنون دوی لږ ایمان لري د دې دوه مطلبه دي د تفصیل نه ذکر کوم دلته علما تفصیل ذکر کوي لغوي او یو بل
یو معنی دا د مشهوره چې په دوی کې لږ خلک ایمان راوړي، دا خو صحیح ده. او ځکه امام قتاده رحمه الله به وي لا یؤمن منهم الا قلیل، معنی دا ده. او یو ځکه قسم خوړلی وي زما دې په الله قسم مشرکانو کې ډېر خلک ایمان راوړي، انما آمن من اهل الكتاب رهط یسیر، او اهل کتابو کې لږ خلکو یهود ډېر متعصبه خلک دي، د شمار یو څو کسانو به کې ایمان راوړه، دوی ایمان نه راوړي. بله معنی دی کې دا پرته ده چې دوی د الله په دې خبرو کې په ډېرو لږو ایمان راوړي. خیال دې که نه، یعنی تورات الله دوی له ورکړی دی، نو دوی په دې تورات کې په لږو خبرو ایمان راوړی دی. فقلیلا ما یؤمنون، په لږو خبرو ایمان راوړي، ډېرې نه دي منلي. او دا دومره تفصیلي خبره چې را روانه ده خو مکه ده که نه، چې ډېرې خبرې دوی نه دي منلي، شاته گذر کړي. نو دې کې دا دواړه خبرې دا صحیح دي. په دې باندې به اکتفا وکړو، انشاءالله سبا به شروع کوو د 9 نمبر آیت نه. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د زړونه د علم نه ډک، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د تکبر نه وساتي. او ډېره د خوش قسمتۍ خبره ده، او د ستاسو ټولو دپاره ده، یعنی د خوشحالۍ خبره ده چې د الله د کتاب سره ناستې او هغې له وخت ورکوئ. دا معمولي نعمت مه ګڼئ. ګورئ دې باندې د الله شکر ادا کړي چې الله دله توفیق درکو او ته ناستې د الله کتاب ته. او څوک خوب کوي، څوک غیبت کوي، څوک په بازارونو کې ګرځي، څوک سګرټې څکي، څوک نشې کوي، څوک کریم بورډ کوي، څوک لډو کوي، څوک فلم ګوري، څوک فیسبوک ګوري، او ستا په لاس کې د الله کتاب دی، د رب العالمین خبرې اوري. دا اوچت نعمت الله تعالی درکړی. د ګناهونو نه یې وساتلې دې ټیم کې، په کتاب خپل پوهه کړې، نیکیان یې درکړې. اخره کې آواز کېږي، حدیث کې راځي الله طرف نه چې قوموا مغفورا لکم، پاسئ په داسې حال کې چې الله تاسو بخلي او ستاسو بدیانې په نیکیانو کې بدلې کړي، او په دې اعلان سره تاسو لاړ شئ. څومره لویه ګټه تاسو وکړه، ورسره په ژوند کې تبدیلي راشي. څومره کوتاهیانې چې ستا ژوند کې دي هغه تا ته دلته څه شوې، معلومې شوې چې یاره دا خبره ما کې غلطه ده، دا ما کې غلطه ده، دا به صحیح کوم. نو ګوره الله رب العزت تاسو له لوی نعمت درکړی، او د دې نعمت قدر وکړئ. او قدر یې دا دی چې شکر ادا کوئ او عمل کوئ. کمزوري کېږئ به نه. ګوره د دې نه به مخکې غټه مرحله راځي روژه کې، او د ماسپښین نه بیا هغه ماښام ته نږدې پورې ناسته ده. ته یاره دا 1.5 غنټه او 60 تاوې راتاوې نو هلته بیا بلکل کار نشي کولی. اوس خو لا بیا هم اوبه څکلي دي او ډوډۍ دې خوړلې ده، هغه ټیم کې به دغه شان ناستي. نو دا ټول هر څه موږ دې دپاره کوو چې رب العالمین رانه رضا شي، او دا زموږ د عمل به صحیح، او دا ټک خطا او دا محنت به صحیح هېڅ هم نه دي کړي موږ، خو الله دې ورته د قبولیت جامه ور واچي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.